د فطرت صاحب نه مننه چې د اقبال شاکر صاحب یو بیت یې ما ته پرېښود، یو بل خور د زورورو وي. دا نجلۍ به ښه دوست د اسمان د بام په ژۍ ګرځي، یو چې ښایسته یو بل خور د زورورو وي. او حسین یوسفزی صاحب وایي چې هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي، هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي، خلک پښتو مښتو په تندر ولي کار وباسي. او هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي، خلک پښتو مښتو په تندر ولي کار وباسي. او دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي، پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي. او یوه قطعه ده چې زما زړګی لکه په کلي کې د اوړي جومات، خپله هم نه ورځم او نه پکې امام لرمه، او عشق دومره کم لکه د وخت د مسلمانو ایمان، ښکلو ته مازې اوس په زړه کې احترام لرمه. زما زړګی لکه په کلي کې د اوړو جومات، خپله هم نه ورځم او نه پکې امام لرمه، عشق دومره کم لکه د وخت د مؤمنانو ایمان، ښکلو ته مازې اوس په زړه کې احترام لرمه. او یو غزل ده، مطلب یې منی لیکلی، د ونو پاڼې ژیړې شوي طلایي موسم دی، په سرخ کې بیا انګور پاخه دي شرابي موسم دی. او ته اوس کوی سې چې په موږ باندې قیامت راولې، زموږ ځواني ده ستا د خال خدایي موسم دی. او مونږ ګناهګار هم خدای لرو، ساقي خفه نشي که د طالبانو پاچایي ده د صوفي موسم دی. مونږ ګناهګار هم خدای لرو، ساقي خفه نشي که د طالبانو پاچایي ده د صوفي موسم دی. او زه د ګلاب ګلاب ملګرو په وږمو کې پټ یم، زه د ګلاب ګلاب ملګرو په وږمو کې پټ یم، زما لپاره همیشه د پسرلي موسم دی. او بسم الله پام د سپین ویښته غشی د زړه مړ نه کي، بسم الله پام د سپین ویښته غشی د زړه مړ نه کي، سوچ د مینې خیال لري د زندګي موسم دی. د تاسو ټولو نه مننه. وایم ټول به وایي انشاءالله. وایي دغه خبره د تر ښکلو پورې ورسېږي، زموږ زخمي زخمي زړګي ته توجه پکار ده. او ځمکه ولاړه زه په تا باندې ډېر ګرم یم ای ښکليه، خدای دې سږ ژمی راوله لوګر ته. زه نه اورم کوم شعر غواړي بس وشو انشاءالله. د ملګرو وخت به نه نیسو، یو لنډ غزل وایم. دا یو ښو غزل مې تاسو ته انتخاب کړی یم، دا وایم د دې نور به نه وخته شي چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي. پخوانی ده بخښنه غواړم چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راشي پسې بل راشي بیا بل راشي. او چې د زړګي کور ته مې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم پی مخی خو د هر کله او تل راسي.
او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسمله په اخوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي تاسو ټولو نه مننه